د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ شئ. د عمران خان د حکومت پر ضد درېدل مقدس جهاد دی. په پاکستان کې د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي په پاکستان کې د ولس پر رایو ډاکا نه مني او د ډاکوانو په ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. هغه ویلي دي عمران خان په مشرۍ د یو نامشروع حکومت په وړاندې درېدل مقدس جهاد دی. هغه پرون د پنجاب په ملتان ښار کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي اسلام آباد ته یې د تلو موخه دا ده چې نړیوالو ته وښیي چې موجوده حکومت د پاکستانیانو حقیقي استازی نه دی. هغه زیاته کړه عمران خان نه یوازې دا چې نامشروع دی بلکې نااهله هم دی او په خبره یې همدا لامل دی چې د پاکستان اقتصاد ته سخته ضربه هم رسېدلې ده. نوموړي زیاته کړې د عمران خان په مشرۍ حکومت جعلي دی او د ولس اختیار نه لري. د مولا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ په نامه لاریون پرون له ملتانه لاهور ته روان شوی دی او پکې په زرګونو خلکو ګډون هم کړی دی. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. د تازه خبرونو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ.